علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دا ځای د 7 مساجد په نوم باندې یادېږي، یعنې د 7 مسجدونو په نوم باندې چې د خندق سره ترڅنګ دی. دغه جومات د بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها دی او هغه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه مسجد دی او دغه طرف ته دغه جومات بیا د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی او لږ وړاندې بیا د سلمان فارسي صاحب او د الفتح په نامه باندې جوماتونه دي او پاسه چې کوم کورونه تاسو ګورئ دا د نبي علیه الصلاة وسلام کور مبارک دی، خو څوک ورته نږدې نه پرېږدي. دا د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جومات دی. دا کومه موانع چې ترنه تاو شوي دي او دغه پرده دیوال چې ترنه تاو شوی دی، دلته د خندق په نوم باندې جومات چې ډېر وړوکی و خو بیا یې شهید کړی دی او د هغې په ځای باندې دلته یې پراخه د خندق په نوم باندې جومات جوړ کړی دی چې په 1428 هجري کال کې د دې جومات جوړوالی شوی دی او وړاندې د ابوبکر صدیق صاحب جومات دی ورسره په څنګ کې پاس چې ګورو دا د علي رضی الله عنه جومات دی. بیا دا د خندق جومات شو چې نوی جوړ شوی دی، وسلې شهید کړی دی او دا چې دی دا د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه جومات دی او د دې نه پاس الفتح جومات دی. خو ما سره دغه پوښتنه پیدا شوې ده چې مدینه منوره کې نور جوماتونه هم ولیدل چې ډېر نږدې دي. نو انشاءالله تعالی زه به هم پوښتنه وکړم او خدای دې وکړي چې تاسې معلومات وکړي چې په کومه وجه باندې دغه جوماتونه دومره لنډ سره جوړ شوي دي، حتی که چې دغه کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو دغه ځای د 7 مساجد یا د 7 جوماتونو په نوم باندې یادېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.